Assalamu alaikum guys, this is Education Afghanistan. I am Mansoor Wahdat, an English teacher in Education Afghanistan. Today I am present for our second lesson. درنو ملګرو موږ تیر ځل د خپل لومړنی درس اخیستلی او په هغه کې لغاتونه ګرامر هم درنګه بعضې نور شیان اخیستلي وو. هیله ده چې هغه به م یاد کړي اوسي او هغه به م په ذهن کې پاتې شوي اوسي. که په تیر درس کې کومه پوښتنه وي یا که په دې درس کې چې موږ یې اوس وایو کومه پوښتنې تاسې کولی شئ په کمنټ باکس کې پرېږدئ. راځو نن زموږ لومړنی درس موږ چې پیل کوو د ګرامر نه پیل کوو. تېره ورځ موږ د الفابیټس په اړه بحث وکړو، د الفبا تورو په اړه موږ بحث وکړو. د الفبا تورو په اړه موږ داسې بحث وکړو چې هغه دوه ډوله دي د شکل له مخې، چې لوی دي او کوچني دي. دغه لوی تورو او کوچني تورو د استعمال طریقه او څه رقم چې هغه کولی شو ولیکو هماغه مو زده کړل. نن راځو د هغوی په بله برخه باندې هم بحث کوو. موږ بحث په عموم کې الفابیټس یعنې د انګلیسي ژبې الفبا چې ده په دوه برخو باندې ویشل کېږي، یعنې د دوو کټګوریو له مخې دا طبقه بندي کېږي. لومړنۍ کټګوري چې ده فارم بیسډ یعنې د شکل له مخې، دویمه کټګوري چې ده د ساوند بیس یعنې د اواز له اړخه موږ کولی شو دغه د انګلیسي الفابیټ چې دی وویشو. د شکل له مخې موږ په کیپیټل او سمال لیټرز باندې په شکل باندې ویلي وو، یعنې په کیپیټل شکل موږ داسې ویلي وو چې ABC. همدارنګه په سمال شکل چې موږ دا لوستلی وو هغه داسې وو، یعنې چې A B C او D. اوس راځو دویمه برخه د ساوند بیس ده، یعنې که غواړو موږ انګلیسي ژبې دغه الفابیټس وویشو دا موږ د ساوند بیسډ هم ویشلی شو. according to sound the English alphabets they are divided into three parts: vowel letters, semi vowel letters and consonant letters. د ساوند له مخې د انګلیسي ژبې الفابیټس کوم دي دا په درې برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو واول دی، یو سمی واول دی او یو هم consonant letters دي. په انګلیسي ژبه کې موږ ویلو چې 26 توري دي ټول څو توري دي؟ 26 توري دي. د دغه 26 تورو څخه 15 لیټرز یعنې 15 توري چې کوم دي دا واول لیټرز دي، یعنې غږ لرونکي توري. واول لیټرز معنا غږ لرونکي، سیمي واول لیټرز معنا نیمه غږ لرونکي او کانسوننت لیټرز معنا بې غږه توري. همدارنګه سیمي واول لیټرز یا نیمه غږ لرونکي چې دي دا 2 توري دي، یعنې د 26 نه 15 هغه توري دي واول لیټرز دي، همدارنګه 2 سیمي واول لیټرز دي او the remaining 19 are consonant letters. دغه پاتې کوم 19 توري چې دي دا څه دي؟ دا consonant letters دي. واول لیټرز، سیمي واول لیټرز او consonant letters دا څه معنی؟ یعنې د دې نه څه هدف؟ ګورئ موږ ویلو دا د غږ له مخې، یعنې څنګه دا تلفظ کېږي د تلفظ له مخې according to the pronunciation دا څنګه هم تلفظ کېږي. واول لیټرز، راځو واول لیټرز تشریح کوو. واول لیټرز یا غږ لرونکي توري څه ته وایي؟ غږ لرونکي توري هغه تورو ته ویل کېږي چې د دوی د تلفظ په وخت کې زموږ ژبه نه بندېږي، یعنې موږ کوم تلفظي بندش سره نه مخ کېږو. دا 15 دانې دي: A دی، E دی، I دی، O دی او U دی. A E I O U دا په انګلیسي ژبه کې 15 ګونې واول لیټرز دي. موږ ویلې د هغه توري دي چې د دوی د تلفظ په وخت کې زموږ دغه ژبه دا یعنې یو بندښت زموږ په تلفظ کې نه رامنځته کېږي. مثلا که موږ تلفظ کوو د موږ تلفظ کوو چې تر هغه هر وخته پورې که موږ دا اوږدوو زموږ په غږ کې څه کېږي؟ زموږ په غږ کې کوم بندش نه رامنځته کېږي. همدارنګه کې E I O U دا ټول همداسې. دغه واول لیټرز ډېر مهم توري دي، د انګلیسي ژبې په هره کلمه کې باید واول لیټرز واوسي. په هره کلمه کې که واول لیټرز ونه اوسي سیمي واول باید خامخا اوسي. د واول او سیمي واول لیټرز نه له دغوی نه پرته هیڅ کله هم یوه کلمه نشي جوړېدلی. هره کلمه چې جوړېږي دغه 15 توري به کې اوسي او که نه یو ډېر نادر داسې کېږي چې دا پکې ونه اوسي او دغه پسې سیمي واول لیټرز واوسي. نو ساده واول لیټرز یعنې غږ لرونکي توري هغه دي چې د دغوی د تلفظ په وخت کې زموږ اواز چې کوم دی دا نه بندېږي. مثلا A E I O U دا چې موږ تلفظ کوو A E O U so different like that. دویم موږ سیمي واول لیټرز یعنې نیمه غږ لرونکي توري. دا هغه توري دي چې کله د واول په ډول باندې کار کوي، کله د کنسوننټ په ډول باندې کار کوي. څنګه؟ کله د واول په ډول باندې کار کوي، کله د ما ویلي دغه واول چې دي دا ډېرې دندې لري. دغه سیمي واول لیټرز چې دي بعضې وخت کې د واول غوندې دنده ترسره کوي او بعضې وخت کې د کنسوننټ غوندې دنده ترسره کوي. د دغې لپاره موږ ویلی شو چې دغه سیمي واول لیټرز دي. اکثر خلک بیا وای ته دغه چې دي دوه دي، مثلا وای او W دا کوم توري دي؟ سیمي واول لیټرز. وای او W څو توري دي؟ ما ویلي 2 توري دي، یو وای دی او بل W دی. بیا اکثره وخت دغه وای چې کوم دی دا زیات وخت د واول دندې ترسره کوي. دغه W چې دی دا بیخي په نادر ډول باندې د واول په ډول باندې راځي.
دغه ته سیمی واول وای. سیمی واول تعریف موږ داسې کوو یعنی سیمی واول letters are those that they act sometimes as a consonant and sometimes as a vowel. دا چې دی بعضې وخت د واول په ډول او یا بعضې وخت هم د کنسوننټ یا د بې غږه تورو په ډول باندې کار ترسره کوي. دریم چې کوم موږ ویلي دا کنسوننټ لیټرز دي. څه دي؟ کنسوننټ لیټرز. کنسوننټ معنا بې غږه توري. څه شي؟ بې غږه توري. باقي پرته له دې موږ تېر ځل شپږ ویشت توري لوستلي وو له A نه تر Z پورې from A to Z. So all of the letters without A, E, I, O, U and Y and W they all are called consonant letters. دغه ټولو ته consonant letters وایي. تعریف یې داسې کوو consonant letters یا بې غږه توري په عموم کې هغه توري دي چې د هغوی د تلفظ په وخت کې زموږ په دغه تلفظي سیستم چې کوم دی په هغه کې یو بندشت رامنځته کیږي. مثلا فار ایگزامپل دغه تورو نه موږ یو پی لرو. ګوري کله چې موږ تلفظ کوو که A تلفظ کوو لکه واول توری دی موږ وایو A. there is no problem, there is no obstruction there. دلته هیڅ obstruction نشته. مګر که هر کله که موږ P تلفظ کوو چې دا کنسوننټ دی تاسو وګورئ then we cannot lengthen that. دا موږ نشو اوږدولی. یا په جمله کې موږ لیکو مثلا lip. ګوري که دا ته ختم کوي مثلا لی you can elongate that, but if you bring P there, this is consonant, so it is called lip. There is obstruction. Without vowel, without semi-vowel, none of the word is made in that. This is our grammar part. Let's go to our another part, word part. Words, follow me. Teacher, book, pen, pencil, ruler. These are words and these are the translation. This is the pronunciation written in Pashto text. Teacher, book, pen, pencil and ruler. You can exploit from them. Teacher mana da ustad ya khun ke. For example, we say that this is a teacher. Da yo khun ke de. Mahmoud is my intelligent teacher. Mahmoud زما یو لایق ښوونکی دی. You can use the word teacher and different examples. مختلف مثالونه کې تاسو کارولی شئ. یا که دا دواړه کارولی وئ. book معنا ده کتاب. څه معنا؟ کتاب. For example, teacher has a book. استاد یو کتاب لري. I have a book. زه یو کتاب لرم. pen معنا ده قلم. For example, we say do not put pen in the book. مګ دا قلم په کتاب کې. یا you can say our teacher is bringing a pen. زمونږ استاد یو قلم راوړي. I have a pen. زه یو قلم لرم. This is a pen. دا یو قلم دی. And you can make other too. Pencil معنا ده pencil. څه معنا ده؟ Pencil that we use. For example, we say that you should write by pencil at first. په لومړیو کې باید په پنسل باندې خط ولیکي. یا وی write by pencil. په پنسل باندې خط ولیکه. I write by pencil. زه په پنسل خط لیکم. This is a pencil. These are pencils and those are pencils. Ruler معنا د خطکش. The one in which we are writing the lines and we are drawing the lines. Ruler معنا د خطکش. For example, we say this is a ruler. یعنی دا یو خطکش دی. I need a ruler. زه یو خطکش ته اړتیا لرم. These are 5 words: teacher, book, pen, pencil and ruler. You should use them in sentences. Write them 5 or 6 times. دا په جملو کې وکاروئ. 5 شپږ ځلې ولیکئ ترڅو تاسو ښه زده کړئ شئ. دا زموږ دویمه برخه. دریمه برخه زموږ د sentences ده. ختم شو. زه راوارخ. Follow me. Thank you. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. This is the pronunciation. Thank you. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Come to the translation. Razi mana te razu. Thank you mana da manana. Thank you sa mana da manana. For example, thank you. ډیره مننه. Someone is doing anything for you. یو څوک درته چې کوي تاسو ورته وایي thank you. Good morning معنا ده سهار په خیر. Good morning څه معنا ده؟ سهار دې په خیر. For example, I say کله چې سهار څوک جګیږي تاسو ورسره مخ کېږي hi سلام how are you څنګه good morning سهار په خیر. Good afternoon معنا ده ماسپښین دې په خیر. ماسپښین په خیر. یا تاسو کولی شئ ووایئ نیکمرغه.
ماسپښین په خیر. ګډ ایونینګ معنا ده ماښام دی په خیر. ماښام په خیر. همدارنګه ګډ نایټ معنا ده شپه په خیر. ملګرو که دا هر څوک تاسو ته وایي ګډ مارنینګ درته وایي تاسو ورته ځواب کې وایي ګډ مارنینګ. که څوک درته وایي ګډ ایونینګ تاسو ورته ځواب کې وایي ګډ ایونینګ. کولی شي ټو هم کارولی شي مګر سمپل یې ګډ مارنینګ ګډ مارنینګ. سهار دی په خیر هغه هم ورته وایي سهار دی په خیر. سو دس واز اور ټوډے لیسن. دا زموږ د نن ورځې درس و. تر هغې چې زه بیا ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم تاسې ټول په الله سپارم. که هره پوښتنه غوښتنه لرئ تاسې کولی شي په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تھینک یو ګډ ټایمز.